څومره کوشش کولای شي درود شریف ډیر یو صحابی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دیراغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم توای د الله حبیبا زړه می غواړي چې پتا ډیر درود شریف وام نو څومره واما نبی علیہ السلام ورته ستا خوخه وی سلورم برخه پورا د سلورم حصہ چې دا زما د نوافل څومره وختونه دي د فرایضونه علاوه چې دا سلور برخه کم او سلورم برخه پتا درود شریف وام نو پورا وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورتوی ستا خوخه دا خو که سیوا دی کو نو خبی دا ورته نبی علیہ السلام خپل وی خودی کې بس صحیح کنه هغه ورته د الله حبیب چې نیم وام نو پورا وي چې دا ټول اوقات نیم کم دو برخه کم نیمه حصہ پتا درود شریف وام او نیمه حصہ خالی پرې د نو صحیح ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ستا خو خدا ستا خو خدا خکډیر دې کو نو ګوره غوره وي هغه ورته د الله حبیبا چې دو برخه پتا درود شریف وام او دا یو برخه دی نورو نوافل تو ورکم نو پورا وي دو برخه به پتا درود شریف وام درېمه حصہ به دی نورو ذکر او اذکار نوافل او تفریل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورتوی ستا خو خلا خک زیات تک خبر ودا الله حبیبا صحابه د پیغمبر په مزاج پویدل ودا الله حبیبا چې فارغ ټیم راته میلاویږي او پتا درود وام نو بستا چې فارغ موقع میلاویږي او جب مستا په درود لمدای نو ٹھیک دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي کدا سیدی وکړل چې فارغ ټیم میلاویږي او په ما درود وای کدی سیدی وکړل نو الله بستا دوا کار ته دا کوو الله به دوا کار کوي واغه دوا کار زمون د ټولو حاجت ته ورمان خوده چې دا دوا کار وشول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی الله بستا دوا کارو کی وی کمو وی الله به ټول گناهونه معاف کی او الله به د هر غم نبی غم دا ورته نبی علیہ السلام خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلیق خپل وظیفه چې ته په فارغ ته ملاویږي او ته په ما درود وای الله به دې ګناهونه معاف کړي او د هر غم نه به الله بیغم کړي زمونږ د ټولو خدا دوه حاجت دي چې ګناه می معاف شولې او دنیا کې می بیغم ژوند تیرولې چې غمونه نه وینو دا دوه حاجت دي نه دا کې یو سړی غواړي چې غمونه مم ختم شي او الله می ګناهونه معاف کړي نو چې د تفارغ موقع ملاویږي نو دې درود شریف دې درود شریف بس دا لوی کمال دی کمال حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بتا سنت پیجنئ خود علماء نے تپوسو کہ وہ مولی سے امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سنگ عالم دا سمر علماء چتا سو پننی دور کی اینئی وی چ خپل سند دا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسی نو بغیر دا امام شاہ ولی اللہ نے نشر سے سند چې خپل وس رسوم د احادیث نبی علیہ السلام پمنس کې به امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ راضی اب میں استاد کیږي اسی نشه امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وای وی ماو زما خاندان چې سمندلی دی ماو زما خاندان دا مونږ ته چې دومره لوی مقام میلاو دی دام د درود شریف په برکت باندې خو چې یو سړی د برکات خوان والی خوان مونږ او تاسو د درود شریف د برکات خوان نه دی بس دې سره پراخی راځي دې سره سپیرتوب ختمي دې سره کور کې برکات راځي دې سره کور کې نیکان پیدا کیږي دې سره کور کې واړه تابعدار کیږي دې کې ډیر روحاني پروت روحانیت او حدیث مبارک کې مرাজি چې کم سړی درود شریف ډیر وایي نو الله به دعاګانې قبلې دی به مستجاب الدعوات ګرځي چې دعا کوي الله به دعا قبلې چې کم سړی درود شریف ډیر مستجاب الدعوات به الله ګرځي الله به هر دعا بیا قبلې چې د درود شریف زیات اهتمام نو چې څومره درنه کېدلی شي درود شریف ډیر یو خود جمعې ورځ د سوره کهف تلاوت لازمی کوي چې کم سړی د جمعې په ورځ سورۃ الکهف تلاوت کی نو د یوی جمعې نوالا د بلی جمعې پورې به د مخې ته یو نور رڼا به رڼا د چې سکار کی مخې ته به یو رڼا قائم چې د سورۃ الکهف تلاوت کړي د جمعې په ورځ
حدیث مبارک کې راځي چې څوک سورہ کهف اخیری آیاتونه وایي دا لس نو چې سړی سورہ کهف وایي نو اخیری پکې مراله وی دی با د فتنو نه محفوظی آن در دی که دجال فتنه راوزی نو دی با دا غین محفوظ دا دین بلا غٹ فتنه نشتا دا کرونا نا غیر غٹ دا کرونا دا دجال لفتنه پا مخ کی اس فتنه نا دا گولی دا دین بلا غٹ فتنه شتا تا تبوی مور اپلار دا لجوندی کم ما تربو پا اقا ٹیم بستا دا مور اپلار پا شکل کی کسان تا تا ادری نو سڑے با آغا تا خدای ہوئی کافر کی با دیسی دا ایمان با دا خلقنا علی پلار بروان خلق با پی ایمان روڑی خلق پورتا خدای ہوئی دا سمرا غٹا فتنہ نو چی سڑے دا سورہ کہف تلاوت کی ہوئی دے با دا دجال دا فتنین محفوظ علماء چکل دا سڑے تلاوت کی دا دجال دا فتنین با دے محفوظ نو چې د سوره کهف تلاوت او درود شریف زیات چې کوم سړی دا غواړي چې زه د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ودرېږم چې نږدې وي ورسره ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة د چا چې درود شریف سیوا را وختو نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی به په ټول مخلوق کې ماته نږدې په ورځ ما سره به یو ځای چې درود شریف سیوا را درودی سیوا راو ما سره بنزدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چانه چې درود شریف یې سوک چې درود نوایی خطئ طریق الجنه د جنت لار یې راکړي دنه د جنت لار خطا شوی دا چې کم سړی په ما درود نه د جنت لار خطا کړی دا لار د جنت لار دنه خطا د چې په ما درود شریف نوایی یو صحابی وائی رالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسو ډیر خوشحال پا مخ میں والا اثرات دا خوشحالی اولی دا ما تے تپوسو کو دا اللہ حبیب ډیر خوشحالی نن ډیر خوشحالی ما تے وی چی زبا ولی نیم خوشحال ولی بنیم خوشحال وی چی وز جبریل امین راغے و ما تے یو خبر وکڑل ډیر خوشحال وز جبریل امین راغے ماتے ہوئی چی اے دا اللہ حبیبہ چی رب العالمین ہوئی چی رب العالمین را لے گلیم چی زمان محبوب تا او آیا چی سوک پتا باندی یوزل درود او آئی زب پی لس رحمتون را لے گم دا یو درود پا باندی نو خوشحال بنائی ما چی اللہ پاک ویلی دی چی سوک پتا یوزل درود او آئی نو زب پی لس زل رحمت را لے سمر لو یا خبر پدی سر دا رحمتون دروازی کو لائی کور کی بدی رحمتون راوریږي او برکتونه براوري چې څوک د درود شریف اهتمام او دا وای او څوک چې درود شریف ډیر وای نو الله تبارک وتعالى وای د حرمین زیارت لمبوز دا دلته چوي چې وصلی الله علی النبی الامی دا درودونه چې وای بسم الله والصلاة والسلام علی رسول نو دلته چې دا درودونه وای نو یو ورځ به الله ورځ راولي په باب السلام به الله وردند کی او دروزی خواته به ودرېږي او دسی درود بم وای چې السلام علیک یا رسول الله الله به یو ورځ دسی پتا راو چې کوم سړی درود شریف داس ډیر وای یو ورځ به الله دا ورځ راولي چې په دې مسجد نبوي کې به د باب السلام په دروازه وردند کی او د امام الانبیاء دروزی مخه ته ورشي ادب کا مقام آیا جہاں محمد مصطفیٰ کا مزار دا ادب مقام راغے چی دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تا فرمائی بخیل سڑے پہ جنے شم پہ جنے بخیل البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی بخیل سڑے اغا دے چی زمان نم واغستلے شی او دے پما درود نوائی دا بخیل دے بخیل چی زمان نم ذکر شی او دے پما درود نوائی نو چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي یو مجلس کې ناس یې په ډکه خلوایا صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا په ډکه خلوایا درود شریف مې لار د جنت تر نه خطا د درود شریف تی عاشق د ځان نه جوړ کا بچو توای بچو وای وصلی الله علی النبی الامی
دا سمرا لن درود دے وصلی اللہ علی النبی الامی دا دا ورځ زر پیری دومره په آسانه کیږي ډیر کم وخت په لګي بچو توای بچو دا د ورځ زر پیری کوي ته په خپل زر پیری وایا چا پسې ګرځم بیا دعاګانې کوه الله بری دعاګانې قبول ته به کور کې برکات وي ته زنانه توای وای ته دا وای او سالن په خوته چې کوم زنانه زر پیری دا درود شریف وای هواغي ته بیا وای ته پخله کوته چې ته د پخلی په خوان پوش چې ته د رزق په خوان پوش چې ته په کور کې برکت وویني برکت چې هغه سالن تناستي او سالن پخې وي وصلی الله علی النبی الامی هغه چې سالن پخې نو اکثر سر سرتور شي سالن پخې او سر سرتوري پدې کې بخوند د کم زین راشي پدې کې به برکت د کم زین راشي پدې روټای کې پدې رزق کې دا چې په درود شریف په خشولا مطمئن وسه چې دا روټای بزان ته نیکان راکاږي نیکان اما نیکان را بلی ځان ته دا ډوډۍ به الله په نیکانو خوري کور کې به عالمان او حافظان پیدا شي درود شریف ډیر زیات مکمل اوی کې وصلی الله علی النبی الامی سمر لن درود دی او 10 ورله شرط نه دی په جمعات کې ناس ته ورله شرط نه ده کپ ولاړې وای کپ ناشته وای کپ ملاسته وای کپ روانه وای خو درود شریف وای او دا عقیده ساته چې قیامت کې ټول خلق ودرېږي نو کو سمات درود سیوا وختو نه د امام الانبیاء سره بخواته ولاړ حدیث مبارک کې راځي وي کوم دعا چې د دوو درودونو په منځ کې شغه دعا الله نه رد مخکې درود شریف وای او رستو او بیا دعا وغواړه دا دعا چری الله نه رد کی چری نو موږ وایو الله مو بخي الله په ما رحم وکي زر پاس صدا لازم کته مخکې درود وای او رستو په منځ کې دعا وای حدیث مبارک کې راځي چې بنده دعا وغواړي درود شریف وسره نه دا دعا موقوف وي ولاړ چې درود پس او اينو دا دعا قبول شي درود شریف کې الله قبولیت یې خیر دعاګان حدیث شریف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو یو کس منځو چې منځو کو وی الله موبخ یا الله پما رحم وکي د پاسه مونږم دسی چل کو کنه منځو کو زرو یا الله موبخ یا الله پما رحم وکي جزر پاس نبی کریم صلی الله علیه وسلم میں عجلت ایها المصلی اے منسکون کې ډیره تعدید وکړل ډیره تعدید وکړل الله موبخ یا الله پما رحم وکي ولاړ ډیره تعدید وکړل بل کس منځو بل کس منزکو اولی دا اللہ حمد بیان الحمدللہ یقول هو اللہ احد یقول اللہم مالک الملک چھ دعا غواری ناول دا اللہ صفتو نو ایتا سلی دی نہیں دنیا